چې د بدخشان په واخان کې موږ چې بي سي کلینیک جوړ کړی دی د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د یاد وزارت بېلابېلې اداري برخې او د روغتیایي کادرونو اسناد به دیجتل بڼې ته واړوي. ډاکټر قندر عباد د عامې روغتیا وزارت سرپرست په کابل کې د خصوصي روغتیایي علومو د انستیتیوتونو د ډیټابس په پرانیست غونډه کې وویل چې د هیواد په ټولو ولایتونو او پلازمینه کابل کې به د دولتی او خصوصي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ټول سیستمونه دیجتل بڼې ته واړوي ترڅو په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته غوره روغتیایي خدمتونه وړاندې شي او د خلکو ستونزو ته په ښه توګه رسیدنه وشي. ما پلان دا ده چې زه د افغانستان ټول هیلث سیستم دا که پرایمري هیلث سیستم ده که سیکنډري هیلث سیستم ده او که ټرشري کیر ده ما دا ټول په د ډیټا افیس کې ټول سره انټرلینک کړم. بیا چې هر څوک غواړي چې د بدخشان په واخان کې موږ چې بي سي کلینیک جوړ کړی دی د ما په بي سي کلینیک کې نن ډاکټر موجود ده که نه ده موجود هلته چې کوم تشکیل موږ د نرسانو د قابلیو لرو هغه حاضري لري که یې نه لري. د نن ورځې او پی ډي څومره ده په سټاک کې دوا څومره یې کې ده هلته په لیاب کې چې کوم کنزیومر یا ځینې نور مواد یا ریجنټونه دي یا چې هر شی استعمالیږي هغوی شته که نشته. مورټیلیټي د موږ څومره ده هلته د موږ مدر اینډ چایلډ د مور او د ماشوم چې کومه ساحه ده په هغه کې موږ د ورځې څه لرو څومره جراحیانې شوي دي یعنې دې ته ورته د شفاخانې مربوط چې څومره سیستم ده دا به ټول په دې کې راشي او دا به په یو کلیک باندې محترم په یو کلیک باندې به موږ ته د افغانستان د هر کلینیک د هر ځای معلومات راته کیږي. بیا چې مقصد دلته د موږ سره همکاري باندې یا نړیوال سازمانونه دي یا د موږ داخلي مؤسسات یا د دولت چې کوم خپل تشکیل ده دا به موږ ته ډیر زر معلومیږي چې نن د غزني په فلاني ولسوالۍ په فلاني کلي کې چې هلته سب سنټر ده یا هلته سی ایچ سی ده یا هلته ډي ایچ هاسپیټل ده په هغه کې نن د خدمت معیار دا ده نن هلته د خلکو شکایتونه د دې شي نه دي هلته دوا نه ده موجوده په دوا کې دا ارقام کم دي نو بیا دغه منیجمنت موږ ته بیا ډېر اسانه کیږي. معیاري شرایط چې د سکتور یا د دولت لخوا ته درکول شوي دي هغه په ځان باندې عملي دي که نه دي خو بس دوی په دې باندې مجبورېدل چې تاسې به خامخا موږ ته ډیپلوم یا سند په لاس راکوئ. اوس الحمدلله داسې نظام راغی چې د دې په ځای باندې چې دوی دې ته مجبوروي چې تاسې هوایي ډیپلوم چاته په لاس ورکړئ یا غیر معیاري خدمات چاته وکړئ یا غیر حاضر محصل حاضر وګڼئ. د دې په ځای باندې دا ورجو غواړي تاسې داسې خدمات ملت ته پیش کړئ چې هغه معیاري با کیفیته محصل فارغ کړئ او استادان با استعداده ورته ودروئ او واحد کریکولم په ټول افغانستان کې پلی کړئ. د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه چې د روغتیایي مرکزونو او روغتونونو د سیستمونو چارې ډیجیټل بڼې ته په اړولو سره به په روغتیایي خدمتونو کې د پام وړ ښه والی رامنځته شي. د دې سیستم د مروج کولو سره به انشاءالله په سیستم کې ډیره بهتري راشي په خدمت کې به ډیره بهتري راشي په رسیدګي کې به ډیره بهتري راشي په لاسته راوړنو کې به ډیره بهتري راشي مریض ته په ارزا کې په دې کې به ډیره بهتري راشي او د موږ هدف هر نوی قدم د بهتري په طرف باندې ده. ډاکټر قندر عباد زیاته کړه چې د خصوصي روغتیایي علومو د انستیتیوتونو د ډیټابس د پرانیستلو سره به د روغتیا د برخې د پرسونل د علمي اسنادو او مدارکو کتنه ارزونه او لاسرسی اسانه شي. په افغانستان کې ای هیلث سیستم جوړول انشاءالله د موږ دوم قدم وي. الحمدلله په دې کار کې موږ وتوانېدلو دا چې کله انټروډیوس شي کله امپلیمنٹ شي کله چې موږ تطبیق کو د دې نتایج به انشاءالله ډیر زر راوځي. اوس هم موږ په خپلو تعلیماتو کې په عالي تحصیلاتو کې په تخصصي برنامو کې ډیری وخت مشکلات سره مخامخ یو. سرټیفیکیشن اگزام نتایج اپروول اټسټیشن دا ټول هغه شیان دي چې دا ټول د یو شاګرد و د یو محصل ښه کافي وخت ضایع کوي. باور و یقین وکړئ چې په دې باندې زه ښه پوهېږم چې دومره وخت په باندې ضایع کېږي دومره وخت چې په دغومره وخت کې سړی یو بل تخصصا کولی شي. د دې سیستم په تطبیق کولو کې زه د انستیتیوتونو د ټولو رئیس صاحبانو د ټولو اداري پرسونلونو نه
ډېره مؤدبانه غوښتنه کوم چې د دې په تطبیق کې د دوی ډېر په جدي ډول باندې دا هر څه چې جوړ شوي دي د افغانستان د خیر او د ښېګړې لپاره جوړ شوي دي د تعلیمي ادارې د خیر او د ښېګړې لپاره جوړ شوي دي د استاد د ښه کیریر لپاره جوړ شوي دي د شاګرد د ښه کیریر او د ښې روزنې لپاره جوړ شوي دي نو کوم شیان چې شاګرد ته متوجه دي هغه شاګرد خپل شیان اپډیټ کوي باید چې کوم شیان استاد ته متوجه دي هغه استاد د هغه شیان ټول اپډیټ کوي چې کوم شیان ادارې ته متوجه دي هغه اداره دې په دې کې بیا سستی نه کوي لله الحمد د موږ د ریاست اړوند 150 خصوصي صحي انستیتیوتونه موجود دي چې دغه انستیتیوتونو کنټرول نظارت او تفتیش او د دوی د نورو چارو د ترسره کولو لپاره موږ 25 کسه تشکیل لرو او نوموړی تشکیل د دومره ډیرو انستیتیوتونو او د مختلفو ولایتونو کې موږ لله الحمد په 2 مختلفو ولایتونو کې انستیتیوتونه لرو نو د دې نظارت او کنټرول د 25 کسه تشکیل په توسط باندې ډیر مشکل کار ده د عامې روغتیا وزارت څخه مو لومړی غوښتنه دا ده تر څو پورې زموږ کوم تشکیل چې پیشنهاد شوی ده هغه را منظور کړل شي او تر څو پورې د خصوصي صحي انستیتیوتونو د کنټرول تفتیش او نظارت لپاره بسنه وکړي او موږ خپل امورات ته په خپل وخت سره رسیدنه وکړو خصوصي روغتیایي انستیتیوتونو محصلینو خوښي څرګنده کړه ویل چې مخکې به د روغتیا د برخې علمي او کادري اسنادو کې فساد موجود و او د پیسو په بدل کې به د ډاکټرۍ علمي اسنادونه په جعلي توګه جوړېدل چې د ډیجتل سیستمونو له فعالېدو سره به یا د ستونزې په بشپړه توګه حل شي دغه ډیټابس غونډه چې موږ تاسو نن د رئیس په وړاندې د وزارت عامې رئیس په وړاندې کوم یو تر سره شو دینه موږ زیات راځي په دې خاطر باندې کوم کارونه چې مثال موږ تاسو په خصوصي انستیتیوټونو کې کېده هغه انستیتیوټونه چې مثال موږ تاسو جالکاری کې کېده هغه به تر وحده پورې څنګه مخه ونیول شي مطلب کله چې موږ تاسو زیاتره د انستیتیوټونو چې مثال موږ به الدا څنګه د خپل ثبت نام به مو کو نور نه ورتلو بل اخره هغه انستیتیوټونه به موږ فارغ شو ډیپلوم به مو څنګه ترلاسه کو خو دغه ډیپلوم یو خط یا مثال یو کاغذي پاڼه و موږ تاسو هغه علم چې موږ تاسو ته حاصلو هغه موږ نو بل خصوص موږ څنګه دغه یو کاغذ مو ترلاسه کړ دا مطلب دا معنی ورکوله چې موږ تاسو دغه کاغذ یا دغه ډیپلوم په پیسو واخیسته نو دغه چیرته موږ تاسو دغه یو ډیټابس ولرو موږ تاسو دغه جالکاری مخه نیوي شو او دغه جالکاری تر مخې یو نیول لپاره یو بانا او یو پرمختګ ده د یادونې وړ ده چې د پوهان غضنفر د طبي علومو په انستیتیوت کې د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو په ګډون سره د خصوصي روغتیایي علومو د انستیتیوتونو د ډیټابس پروګرام پرانیستنه وشوه چې له دې وروسته به په ټولو خصوصي انستیتیوتونو کې یا د پروسه پلي شي او د روغتیایي پرسونل علمي او کادري اسناد په اسانه او مسؤونه توګه پروسس او ارزول کیږي د دې سیستم په تطبیق کولو کې زه د انستیتیوټونو د ټولو رئیس صاحبانو د ټولو اداري پرسونلونو